الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انزله على المقعد المقرر عندك يوم القيامة يا رب العالمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أنيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكسر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وحدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه المسلم. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، زما د دین ورونو، الله تعالی مو سره زما ورځ په قیامت باندې عملنامه په خلاص باندې درکړه، او الله تعالی مو د دې جمعې په در کې په خاطر باندې او د دې ورځې د عباداتو په خاطر باندې ټول عبادتونه او حسنات قبول کړه. الہ العالمین زموږ او ستاسو دپاره کوم قوانین چې را استولي دي هغه د بیع او شرا په هکله باندې دي او هغه د نورو اموراتو په لحاظ باندې دي. دا څو ورځې کېږي چې موږ او تاسو د ربا په هکله باندې خبرې کوو او بیا د ربا او یا د سود په باره کې څو ځلې خبرې وکړې، دویم ځل شو. او دا د نن د همدې سلسلې کې نن د دین او د قرض حسنه په باره کې خبرې کوو، ځکه د ربا ضد قرض حسنه دی. ربا اوبال، کفر، ګناه، زنا او خیانت او لعنت دی، او قرض حسنه اجرونه عوضونه د الله په نزد باندې د جنت امید کول دي. فلهذا نن د قرض حسنې په باره کې خبرې کوو. او قرض حسنه خپله د نامه نه معلومیږي. حسن یعنی نیکي کار، یا هغه هر کار چې انسان د الله په دربار کې کوي او د الله لپاره یې کوي، هغه ټول حسنات دي او هغه ټول هغه څه دي چې الله جل جلاله ارزونه ورکوي. خصوصا هغه وخت که ته ربا ورکوې او چاته پیسې په سود باندې ورکوې، د هغې وینې څښل دي، د هغې د مجبوریت نه استفاده کول دي، د هغې مړې بې کفنه پاتې کېدل دي، د هغې ټول هر څه چې وي هغه ټول هغه حیثیت او عزت د هغې پښو لاندې کول دي، او د قرضولی شي او بالاخره لاس تړلی او پې نیولی شي او شل او شوټ شي او بل هېڅ یې په غرض کې نه وي، صرف دا یې وي چې باید څنګه خپل ژوند تېر کړو په یو مظلومیت کې او په یو خوارۍ او تکلیف کې. او که قرض حسنه ورته ورکړې نو د حسناتو بدل دا وي چې همیش دپاره انسان سره دا لازم دی، هم پوروړی او هم څوک چې قرض اخیستونکي او قرض ورکوونکي دواړه د اجر لایق دي. خو که په دې دنیا کې سړی وپوهېږي چې رښتیا هم دا پیسه ګرځېدونکې ده او د همدې دپاره ده چې سړی پرې اجر واخلي، هېڅ وخت به تکلیف ونه ګوري. او که چېرته د دې دپاره وي چې جیب کې یې ټینګه وساته، اضافه یې کړه، د خلکو نه یې په ناروا او په روا کارونو باندې واخله، دغه ټول ضرر او تکلیف دی او د آخرت او د دنیا لپاره او د خپل اولاد لپاره. او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه غوښه چې په رشوت باندې او په ربا باندې غټېږي او لویږي هغه لایق د دې ده چې باید په اور کې وسوځي. نو نن الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې په سوره بقره کې فرمایي: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هغه څوک یقرض الله چې ورکړي قرض حسنه یا نیک قرض او چاته پیسې، فیضاعفها الله، الله ته وایي قرض ورکړي. یقرض الله، الله ته قرض ورکړي، قرضا حسنا، نیک قرض الله ته ورکړي. یو خو انسان ته ورکړي او یو په خپله باندې دلته د الله وایي چې ما ته چې قرض راکړي څوک، فیضاعفه له اضعافا کثیره، دې ته به زه څو چنده کړم.
ويضاعفه وچند بكم اضعافا وچندن سرا يعني هيك لا تعداد او لا شمار او بشمار به ورته ورکم چندن باندې بیا وایي چې كثيرة والله يقبض ويبسط اضعاف پس كثيرا هم لګي چې دغه اضعاف به دومره کثیر وي چې شمار به هم نه کېږي یعنی د دې لا تعداد اجرونه سره به بیا په خپله الله جل جلاله بیا فرمایي والله يقبض ويبسط الله تعالی د انسان سره نیول کوي که د هغې خیر پیرزو نه وي په چا باندې نه یې ورکوي ورته خو که انسان په خپله کوشش کوي الله جل جلاله وایي په هر قدم او په هر حرکت کې برکت اچي ويبسط او هغه پراخي کوونکی دی ته نه یې چې په چا باندې قبض وکړي او چاته ووایې چې څوک راکړه کنې نو پیسې نه درکوم درته ته نه یې چې د چا نه څه شی وخوري او د هغې برخه کټ کړي او د هغې برخه لرې کړي بلکې الله تعالی یقبلو هغه په خپله باندې هر څه کوي ويبسط او الله جل جلاله فراخي کوي والیه ترجعون او الله ته ورتګ دی د دې ورتګ سره د الله جل جلاله معنا دا ده چې په دنیا او په آخرت کې او په دنیا کې د اموراتو په لحاظ باندې الله ته ورتګ دی د دې په شان نزول کې داسې لیکي چې کله دا آیات شریف نازل شو نو دحدح رضی الله عنه یو صحابي دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه چې خدای ته قرض ورکړم ما ته به الله تعالی قرض راکړي وایي هو څه چې ته ورکړې الله جل جلاله ته قرض هغه به تا ته ادا کړي په آخرت کې او په دنیا کې نو بیا ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما واوره دا لاس دې ما ته راکړه بیا دا لاس ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه او ورته وایي چې زما دوه باغونه دي دلته په دې مدینه کې او دغه دواړه باغونه ما خدای ته په قرض باندې ورکړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي یا دحداح دواړه باغونه مه بخه یو باغ وبخه الله ته او یو باغ خپل بال بچ او خپل عیال او خپل بچو ته یې پرېږده ځکه چې ته بیا هم افلاس باندې ککړېږي او بیا په فقر باندې راځي بیا احتیاج کېږي نو یو باغ ځان ته وساته او یو الله تعالی په نامه باندې ورکړه دحداح رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دوه باغونه دي او یو باغ کې زما 600 ونې د کجورو او د خرماو دي دغه 600 ونې چې دي دغه اعلی باغ دی دغه مې د خدای په نامه باندې الله ته مې قرض ورکړ رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې الله جل جلاله بې شمېره خرما او ونې تا ته په جنت کې درکوي نو دحدح رضی الله عنه جګ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او لاړ او د باغ په خوله کې ودرېده اهل عیال دننه په باغ کې ورته صدا کوي هلمو راوځئ د دې باغ نه راشئ زر راشئ بیبي راغله مېرمنې راغله ورته ویې ولې وایي دا باغ ما خدای ته په قرض ورکړی دا آیات نازل شوی دی او زه دا خدای ته په قرض ورکوم ډېره زیاته خوشحاله شوه بیبي هم او ټول اهل عیال خپل وویسته او دا باغ یې حقې ته ورکړ دا هغه اضعافا مضاعفه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی د یو چا نه قرض غواړي او قرض یې ورکړه ورته نو دی ورته وایي چې ما سره اوس نشته دی او نیټه پرېږدي نو الله جل جلاله د هرې ورځې په بدل کې د دغومره پیسو د صدقې ثواب ورکوي ورته په یو حدیث کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې ته یو چنده اجر ورکوي په بل حدیث کې بیا فرمایي چې 2 چنده اجر ورکوي پوښتنه کوي صحابه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چنده او 2 چنده څنګه ورکوي وایي کله چې یو پوروړی احتیاج وي او د خپل تاریخ او نیټې نه اخواته پاتې شي قرض نو هغې ته 2 چنده ورکوي او که چېرته یې په نیټه باندې ورته ورکړه نو یو چنده قرض ورته ورکوي الله جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې بیا فرمایي همدې سوره بقره کې د ربا د آیاتونو اخر ته داسې فرمایي وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسره که چېرته ستا پوروړی لاس تنګ و تنګدسته و فنظرة انتظارک الی میسره تر هغې پورې چې هغه یو ځلې یو لږ پراخي ورباندې راشي وساني ورباندې راشي او تا ته خپل قرض درکړي وان تصدقوا خیر لکم که چېرته یې ورته وبخې نو دا بهتره ده د ټولو نه ان کنتم تعلمون که تاسو پوهېږئ په دې خیرونو باندې دا د خیر دپاره بهتر کار دی که ته یې وکړې وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون د خیر معنا دا ده چې خپل قرض دې ورته وبخه واتقوا یوما او ویرېږه د هغې ورځې نه فیه چې په هغې کې وي الی الله الله لره ثم توفى كل نفس
الله تبراجه کیږي او بیا به الله جل جلاله توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. کله خیر کړي او خیر به پوره درکړي او کله شر کړي او شر به درته پوره درکړي. د دې د میسرتین دا معلومیږي چې سړی قرضدار او تو ورته لږ سهولت کې او ورسره مدارا کې او ورته دا وایي چې ما قرض درته بخلی دی او یا مې درته قرض وروسته یې راته راکړه. نو یو صحابي د دې آیات په برخه کې وایي چې زه عباده بن ولید دا وایي زه د ما او پلار مې دواړه د یو حدیث د زده کولو دپاره لاړو، د یو بل ځای نه بل ځای ته لاړو، مثال مدینې نه مکې ته لاړو چې یو حدیث یاد کړو، د یو حدیث د یادولو دپاره. کله چې هلته ورسېدلو نو موږ سره چې هلته کله چې ورغلو نو الیسر رضی الله عنه موږ ته په مخه باندې راغی، یو داو او یو ورسره غلام دواړو یو قسم جامې اغوستې وي. وایي موږ چې کله دا الیسر رضی الله عنه ولید وایي ما ورته ته خو ډېر زیات قهر باندې وایي نه زه په قهر نه یم، خو زما سره دلته یو عجیب و غریب تصادف وشو. ویل څه در سره وشو؟ ویل ما یو سړي ته قرض ورکړی او هغې قرضوړی چې و هغه نه راکوه ما ته دا قرض او ورسره نه و. نو زه ورغلم او ورته مې اواز وکړ زما نه به پټېده او همیش دپاره به رانه تښتېده. نو وایي ما وایي نن ګیر کړ او ورته مې ویل ته راشه. نو وایي کله چې راغی نو ورته مې ویل ته قسم وخوره چې زما سره هېڅ شی نشته دی او زه قرض نه شم ادا کولی. وویل زه نه ځکه پټېږم چې تا ته زه دروغ نه ویم او ما سره پیسې نشته چې زه تا ته قرض ادا کړم. نو وایي دروغ درته نه ویم نو ځکه درنه پټېږم په دې باندې. ورته ویل ښه قسم وخوره چې ما سره پیسې نشته. وایي زه مفلس یم ما سره پیسې نشته. د افلاس باب یو خاص باب دی په اسلام کې چې څوک مفلس شي. په لحاظه چې کله دا خبره یې وکړه ورته نو ورته وایي چې ما چې څومره قرض و هغه مې ټول در وبخه. هغه کوم کاپۍ او کتابچه چې ورسره و د هغې نه د ده نوم ووهه او ورته یې وویل چې دا یاد لره ای انسانه که تا سره نورې پیسې هم پیدا شي نو زه یې درنه بیا نه غواړم ځکه ما تا ته د الله په نامه باندې در وبخه. ولې دې صحابو ته وایي دې نورو دواړو ته وایي دې سوال کوونکو ته وایي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدلي دي چې یو څوک زما په نامه باندې قرضوړي سره سهولت کوي او ورته یې بخي په ورځ د آخرت به زما د رحمت د سوري لاندې وي. نو اوس دا چې ورسره یو سړی داسې کوي یا قتاده رضی الله عنه فرمایي هغه وایي زما یو قرضوړی او زه به ورشامیش دپاره ګرځېدم نو بیا به ما نه پټېده خوالې خوا به کېده. یو ورځ تصادفاً چې زه ورغلم د کور مخې ته نو وایي ما وایي هر څه مې چې وکړ د قلباب مې وکړ راونه وت راته. تصادفاً یو ماشوم راغی نو ماشوم ته مې وویل چې دا فلانې کور کې دی که نه؟ وایي هو. کله چې ستا اواز واورېده نو د کټ لاندې پټ شو. وایي زه بیا ورغلم د قلباب مې وکړ او اواز مې ورسره وکړ چې زما ته پته ده چې ډوډۍ دې خوړله او اوس کټ لاندې پټ شوې راوځه راشه زه درسره خبره کوم. چې کله راغی راته ډېر زیات یو قسم ته خجالت او شرمسار نو وایي ما ورته چې ولې ته پټېږې؟ ویل زه دروغ نه ویم درته خو د دې لپاره پټېږم چې ما سره پیسې نشته دي او چې زه درته دروغ او وعدې در سره وکړم نو هغه ماته مناسبه نه ښکاره کېږي. نو قتاده رضی الله عنه ورته وایي اخره قسم وایي 3 وارې ورته قسم وخور چې ما سره پیسې نشته. وایي ما دا قرض فی سبیل الله الله ته ورکړه او تا ته مې در وبخه او ما د رسول الله نه اورېدلي دي چې په کومه ورځ باندې الله جل جلاله دغه زه د پیسو خاوند کړی او ما قرض ورکړی وي نو زه به د عرش د سوري لاندې یم ما تا ته در وبخه. په دې انعام باندې به زه د عرش د سوري لاندې یم ځکه ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي چې ته به د عرش د سوري لاندې. نو دا هغه سهولت و. امام صاحب ابو حنیفه د یو قرضوړي پسې لاړ هغه خو د بانک و بانکدارۍ او تجارت کې ډېر مخکې دی چې کله د کور مخې ته ور ورسېده نو د دې د دیوال سوري او ډېره سخته ګرمي وه. عراق او بصره کې ډېره او کوفه کې ډېره زیاته ګرمي وي. وایي امام صاحب یو ځل لاړ د دیوال سوري ته ودرېده بیا وویل دا دیوال د ده دی زه پرې غلطه فایده نه اخلم ځکه د قرضوړي نه څوک باید فایده وانخلي. بېرته وایي راغی لمر ته ودرېد. په دې لمر کې هر څومره وخت چې هغه ورته وروسته راووته نو بیا ورته راووته خو دې ته دا مناسبه نه ښکاره کېدله چې د دې سوري لاندې ودرېږي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که قرضوړی یا پورداره تا ته کله چې کوم سوغات رالیږي یا درته کومه تحفه رالیږي هېڅ وخت به یې نه قبلې ځکه دا ربا راځي په دې کې. نو ځکه امام صاحب ابو حنیفه دا هم لازمه ونه ګڼله چې د یو سوري لاندې ورته ودرېږي. نو د دې شیانو
چې څومره ورته ګوري الله جل جلاله هماغومره ثواب او هماغومره ورکوي، اجرونه او عوضونه ورکوي. دې پسې کوم یو آیات شریف چې وروسته راغلی دی هغه د مداینې د آیات په نامه باندې کېږي. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، اذا تداینتم، کله چې تاسو دین ورکوئ، قرض ورکوئ، بدین د یو قرضوړي ته یا په یو قرض سره الی اجل مسمى، نو د یو تاریخ لپاره او د یو وخت او نیټې لپاره مجهول به یې نه ورکوئ. فاکتبوه، ولیکئ ځان سره. ولیکتب بینکم، او ولیکئ په مابین خپل کې. څوک به درته وایي کاتبا بالعدل، هغه څوک کاتب به لیکي چې هغه عادل وي او برابر باندې وي، نقصان او زیان نه کوي، ګټه نه رسوي. ولا یأبه کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب، بلکې کاتب دې د دې نه منع نه راوړي، دا د خیر کار دی، دا دې ولیکي او هغه څه دې ولیکي چې الله تعالی ورته ښودلي دي چې په انصاف باندې ویلي. فلیکتب، په هغه انصاف دې ولیکي. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله، او ورته دې ووایي هغه څوک چې پوروړی دی او پور اخلي، ورته دې ووایي چې دغسې حال مې دی، خپل حالات دې ورته بیان کړي کاتب ته. وليتق الله، او د الله نه دې وویرېږي. ربه، چې د هغه رب دی. ولا يبخس، او خیانت دې نه کوي دا کاتب په دې نوشته کې منه شیئا، د هیڅ شي. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، ولو كفن ويلكي او ورته خیانت مه کوئ، که دغه قرض چې دی لږ وي او که ډېر وي، غټ وي او که وړوکی وي په معامله کې، یعنې توهین ورته مه کوئ، لیکل خامخا وکئ. او لا یستطیع ان یمل فهو یملل ولیه، او که چېرته دا خپله دا څوک چې قرض اخلي دا نشو کولی چې دا چاته ووایي چې دغه ما حالات دغسې ولیکه او زه یې ورته په فلاني تاریخ ورکوم، نو بیا دې ورته ولي ووایي بالعدل، په انصاف سره. ولې؟ ځکه ځینې وخت صغیر پیدا کېږي، ځینې وخت ګونګا پیدا کېږي، ځینې وخت ضعیف او بوډا پیدا کېږي، ځینې وخت ذوالحاله پیدا کېږي. فلهذا نشي کولی چې خپل حالات ووایي، خو قرض ته ضرورت دی او قرض اخلي، نو بیا دې هغه ولي چې څوک دی هغه دی. واستشهدوا شهیدین، او وروسته د دې نه چې ولیکل شي، نو الله جل جلاله فرمایي په دې باندې شاهدان مقرر کوي. شاهدین، دوه کسه شاهدان من رجالکم، د سړو نه که دوه سړي وي نو دوه شاهدان پرې مقرر کوي چې قرض دې واخیسته په دې معامله کې. فإن لم یکونا رجلین، که چېرته دوه سړي موجود نه وو، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، که بیا نه نو یو سړی او دوه ښځې یا دوه بیبیانې هغه شاهدانې وګرځوئ. ان تدل احداهما، که چېرته د یو نه هېرېږي دې دواړو ښځو نه، نو دې بل ته به ور یادېږي، بل ته به ور یادې شي او ورته به وایي. ولا یأبه الشهداء اذا ما دعوکم، او شاهدان دې کله هم د شاهدۍ نه ځان نه منکري او ځان دې نه ګوښه کوي. که چېرته وغوښتل شي د شاهدۍ لپاره، فورا دې ورشي او شاهدي دې خپله ووایي. ولا تسأمون ان تكتبوه صغيرا او كبيرا، چاته ضرر مه رسوئ، که دا وړه خبره وي او که غټه وي، یعنې وړوکی قرض وي او که غټ قرض وي، الی اجله، تر هغه خپلې نیټې پورې. ذلکم اقسط عند الله، دا په نزد الله باندې انصاف دی. واقوم للشهادة، او دا یو پوره خبره ده د شهادت دپاره. وادنا الا ترتابو، او د دې لپاره چې دا نږدې ده چې ترتابو، تاسو مختلف نه شئ، شک ونه کوئ. الا ان تکونه تجارتا، هو که چېرته وي ستاسو ترمنځ تجارت حاضرتا تدیرونها، معامله وي ستاسو منځ کې، بزنس وي، راکړه ورکوي بینکم ستاسو په منځ کې. فلیس علیکم جناح، تاسو باندې کوم تکلیف نشته. الله تكتبوها، که چېرته یې ونه لیکئ. واشهدوا اذا تبایعتم، مگر شاهدان ور باندې تېر کوئ کله چې تاسو یو تر بله معامله کوئ او بیع او شرا کوئ. ولا يضار كاتب، کاتب ته کوم تکلیف نشته. ولا شهید، او شهید ته تکلیف نشته. په خپله خوښه د اسلام په شیوه باندې به دا شهادت به ورکړي. وان تفعلوا فانه فسوق، او که چېرته دې کې تکلیف پیدا شو یا ضرر پیدا شو، د یو خوا نه بل خوا ته، کاتب ته، شاهدانو ته غلطي وکړه، خیانت یې وکړه، فسوق، دا ګناه ده بکم تاسو باندې. واتقوا الله، وویرېږئ د الله نه. ويعلمكم الله، او الله تاسو پوه کړي یې. والله بكل شيء عليم، الله په هر شي باندې پوهېږي. کله چې دا آیت شریف نازل شو، نو رسول صلی الله علیه وسلم اولوسته. دا مخکې آیات مې چې کله اولوسته چې د قرضدار سره ډېره زیاته نرمي کوئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې
او سوره بقره په مدینه کې نازل شوې ده. د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 ورځې بعد وفات وکړ او یا یوه میاشت او دا وروستی آیات دی چې ورته راغلی و. دا د مداینې آیات دې ته وایي یا د قرض حسنه آیات وایي. په قرآن کې د دې نه اوږد آیات نشته. د ټولو آیاتونو نه دا اوږد آیات دی او دا د بقرې د سورې دی او په 3مه سپاره کې دی او دې کې ټول هغه معاملات چې کوم یو حل کېږي د دې لپاره یو قانون دی لکه لیکل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې دا آیات نازل شو نو وایي فرمایي اولین ځل د دې په باره کې آدم علیه السلام دا کار کړی دی و د دې لیکلو دپاره یو شاهد او یو دلیل راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کار یې کړی دی آدم علیه السلام وی آدم علیه السلام په شا باندې چې کله لاس کش شو الله جل جلاله قدرت باندې ټول خپل ذریات او اولاده یې راغله او په دې لاس کې یې ونیوله نو ورته دا ستا ذریات دي. په دې کې یو ډېره ښایسته څېره وه او دې ښایسته څېرې ته یې وویل دې ورته متوجه شو ورته ویل یا الله دا څوک دی؟ ورته ویل دا داود علیه السلام. بیا ورته ویل د دې عمر څومره دی؟ وایي د دې عمر 40 کاله دی. بیا ورته وویل چې د دې 40 کاله دی دا خو ډېر کم عمر دی او دا سړی خو ډېر ښایسته سړی دی. نو ورته یې ویل چې 60 کاله عمر زما نه ورکوه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا 60 کاله یا 40 کاله دا مې فراموش شوي خو دا 40 کاله عمر آدم علیه السلام ورکړ. کله چې ورته ورکړ نو آدم علیه السلام 1000 کاله عمر لره 940 کاله یا 960 کاله چې تېر شو ملایک عزراییل ورته راغی ورته روح دې اخله ورته ما په عمر کې 60 کاله پاتې دي که هغه ورته تا هغه بچي ته دې نه وبخلې هغه داود علیه السلام ته ورته نه ما نه دی بخلې هیر شوي وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې یو پیغمبر یو تاریخ هېرېږي نو تا ته الله وایي چې ویې لیکه هر معامله چې وي ویې لیکه ولې نه لیکې ای انسانه چې پیغمبر دومره سهوه کوي او بیا هغه اولین پیغمبر چې دې سره شیطان هم هغه ترتیب باندې دی چې هغه راټل شوی دی په هغه وخت زمان کې مګر ته به کله ورکړلی شي چې بدون د لیکلو نه وي نو دا یو لازمي او واجبي خبره ده. اگر چې علما ځینې وایي چې دا مستحب کار دی خو دا بهتر هغه کار دی چې وروسته د تنازع او جګړې نه هر څه وځي. د دې شاهدانو په هکله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سړي نه د یو اعرابي نه اوښ واخیسته او د دې اوښ دپاره یې کله چې دې واخیسته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ښه زه پیسې راوړم پیسې درکوم. کله چې پیسې ورته راوړ نو دا سړی ورته وایي چې ما خو که په 2 روپۍ اخلې واخله که نه ما خو زه دا بل ځای خرڅوم. دې د بل چا سره خبره کړې په اوچت قیمت باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ته خو مقدار دې راته ویلې نو دا دې پیسې اوښ ما ته راکړه. نو دا سړی ورته وایي چې زه خو یې نه درکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل زه دروغ نه یم ما ته راکړه. وایي نه دا دواړه کلک شو خلک راټول شو چې څه چل دی. دې ټول واورېده چې دې سړي بل چا سره معامله کړې ده په دې باندې اوچته. نو اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ورته ویل صحابو ورته دا خو پیغمبر دی دا دروغ نه وایي دې ته ورکړه دا اوښ ورته نه شاهد دې راوړي څوک نه شاهد د دې په بیه کې. نو بیا حذیفه رضی الله عنه یو صحابي دی جلیل القدر هغه راوړاندې شو وایي اشهد زه شهیدي ورکوم په دې باندې چې دا اوښ تا په دغه قیمت په دې پیغمبر باندې خرڅ کړی. نو کله چې دا شاهدي ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته زما بیه کې نه وې ته څنګه شاهدي ورکړې؟ وویل دا صحیح ده چې زه ستا په بیه کې نه یم اما ستا رښتونې پیغمبري او صداقت ما ته دا اجازه راکړې چې زه دا شهادت ووایم. بعد د هغې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي که چېرته حذیفه ته په هره دعوه کې شهادت ورکړي د ده شهادت په 2 کسو مجرا شوی نو د شاهدۍ لپاره او د دې لپاره چې شهادت ورکړل شي یا د مثال په طور باندې د شاهدۍ لپاره بني رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحیح حدیث دی هغه داسې فرمایي وایي په بني اسرائیلو کې 2 کسانو یو ورته ویل چې زه مجبور یم ما ته 1000 دینار راکړه یا 1000 اشرفۍ راکړه. ډېر قیمت دی د 1000 اشرفیو ډېر اوچت شی ورته ویل چې زه ما ته شاهدان راوړه. ورته ویل الله نه غټ شاهد څوک دی؟ ستر شاهد الله دی هغه به دې شاهد شي. ورته ویل ښه چې هغه شاهد شو صحیح شو شاهدانو په ځای هغه منم خو یو ضامن خو راکړه راته کړه. بیا ورته ویل الله نه لوی ضامن څوک دی؟ هغه ستر ضامن دی. دا سړی په جواب کې چوپ پاتې شو چې اوس دې کې څه ووایم زه؟ ورته ویل ښه ورته یې وشمارلې وایي ځه لاړ شه نیټه یې ورسره کېښوده فلانۍ نیټه باندې به درکوم. سړی لاړه تجارت ته یو وخت کېږي چې 1 میاشت 2 کال تېر شو او نیټه راغله ده ته ور یاده شوه دې راغې د سیند په غاړه باندې ودرېد چې زه ورشم او خپلې اشرفۍ او دینارونه ورکړم.
دغه ټوله ورځ د الله په حکمت باندې دی ودرېد، یوه کښتۍ رانغله، یوه جاله رانغله چې دی پرې راپورې ولي او خپل قرض ورکړي. حیران شو چې زه اوس څه وکړم؟ ما ورسره وعده کړې ده، الله مې ضامن کړی او شاهد کړی مې دی، زه خو دا نشم کولی. نو په دې ځان سره چوټ دا وکړه، یو لکه بانډس غوندې یو لرګی یې راواخېسته او د هغې په منځ کې دا پیسې واچولې او ورسره یې یو چیټ یو خط هم ولیکه او په دې کې ور واچو او دا لرګی یې راواخېسته او دی اوس داسې ځان سره خبرې کوي، یا الله زه دا ستا په نامه باندې د هغه ضمانت او شهادت په خاطر دا لرګی زه دې سمندر او دې دریاب ته غورځوم، دې بحر ته، او چې هغې سړي ته ورسېږي. دا واچو دې لرګی دې دلته واچو. یو وخت دا سړی هم فکر کوي چې زما خو نن نیټه ده د زرو دینارو، دا خو ډېر شی دی. نو دې د سیند غاړې ته ځي چې هغو به راځي که نه کښتۍ کې، ټوله ورځ ودرېد، ماښام ناامیده راستون شو. وویل هغه سړی رانغی، واده یې په ځای نه کړه چې لږ وړاندې راغی چې ګوري یو لرګی مخکې پروت دی. نو اراده نور څه خو نشته، داسې دې لرګي ته فکر شو، دا لرګی یې راواغسته چې راځئ او خاشاک خو به شي، خالي لاس تله دې کور ته یو شی خو دا سنت طریقه ده چې باید سړی دې وایي خالي لاس کور ته نه راځي. نو راځه کور ته خالي لاس نه راځه. کور ته چې راغی چې لرګی یې داسې کړ چې ډډ دی. نو کله چې لرګی مات کړ ورکې زر اشرفه یې هغه یې واخیستې، خط یې واخیسته. څه موده بعد ورپسې خپله دا سړی راغی، کښتۍ پیدا شو راغی. نو چې کله راغی ورته وایي ستا زر دینار، زه قرضدار یم، دا زر دینار دې واخله. ورته وایي جناب ستا زر دیناره ما ته رارسېدلي دي. ورته وایي څنګه درته رارسېدلي؟ وایي دریاب نه چې راتلم زه ستا په انتظار وم، داسې یو لرګی مې پیدا کړ، الله جل جلاله ما ته راورسولی. وګورئ د ایماندارۍ قوت دومره ډېر دی که سړی په خپل ایمان باندې، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د الله ولی شي که په الله باندې قسم وخوري چې زه دا فلانې کار کوم هماغسې کولی شي. اوس د دې صداقت ته وګوره، د الله ضمانت ته وګوره، هغه پیسې په یو لرګي کې درته په امانت باندې رارسوي. همداسې که موږ او تاسو هر یو معامله کوو او هر وخت د معاملې سره فکر کوو، فلهذا موږ دپاره به هېڅ مشکل نه وي. دا د مداینې آیات کې ډېرې زیاتې خبرې وي او ډېر زیات تفصیلات پکې وي او دې کې د دې ټول هر څه ښیي. خو د ټولو نه ډېره لومړۍ خبره دا ده که چا سهولت وکړه د دې سره، د قرضوړي سره، نو یو سړی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د یو سړی الله جل جلاله ورځ په قیامت راځي او ورته وایي چې ووایه چې څه دې راوړي دي، هغې ویل ما هېڅ شی نه دی کړی، هېڅ عمل حسنه نه لرم. بیا ورته وایي ووایه ولټوه دفتر دې کټې شی ورکړي، وایي ما هېڅ شی نه دی کړی. نو بیا ورته وایي وګوره بیا دې دفتر، وایي یا الله یو وړوکی کار مې کړی دی. وایي څه کار دې کړی دی؟ ویل کله به چې ما خپلو بچو خپلو غلامانو ته دا حکم کړی چې کله به ورته یو سړی داسې راغی چې هغې سره به وې پیسې، هغې نه بیا معامله خپله خلاصوله، او کله مې ورته ویل چې کوم یو معسر او تکلیف چې وي ورکړي، سهولت پورې ورته وګورئ او که نه یې بلکل یې ترې وانخلئ. الله جل جلاله ورته وایي ځه لاړ شه جنت ته، ځکه زما د بنده سره دې سهولت کړی. په هر صورت څومره چې سړي یو قرض ورکوي د ربا په مقابل کې، الله جل جلاله لکه په ربا کې چې څومره ګناه ده، هغې نه څو چنده په حسنه قرض کې کله چې څوک یې دنه وغواړي ورکوي، هغې کې اجر دی. هو د قرض سره دا تړلې ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ته یوه جنازه راغله، ورته یې ویل دې باندې قرض شته که نه؟ وایي نشته. وایي راوړاندې کړئ جنازه یې د دې وکړه. ورته بله جنازه راغله، ورته یې قرض ورباندې شته که نه؟ وایي نه. وایي راوړاندې کړئ جنازه یې وکړه. درېیم راغی، درېیم مړی راغی، ورته یې قرض ورباندې شته که نه؟ وایي هو ورباندې شته دی. ورته یې تاسو یې جنازه وکړئ، زه یې نه کوم. خو د عایشه رضي الله عنه د مابین نه راووت، ورته یې یا الله زه د دې قرض ادا کوم. بعد د هغې یې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنازه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ټول د هېڅ چا جنازه نه کوله چې قرضوړی به و، تر هغې پورې چې الله جل جلاله په اسلام کې غنیمتونه زیات کړل. بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم هر مړي پوښتنه کوله چې د دې باندې قرض شته که نه، کور کې څه شته که نشته. چې چا به وویل چې دې باندې قرض شته دی او کور کې څه نشته دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته د بیت المال نه حق ادا کوو. یعنې قرضوړی کله هم نه بخل کېږي، د قرض حق العبدي نه بخل کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شهید ته ټول ګناهونه معافېږي، هغه عفه کېږي الا الدین، مګر قرض ورته نه عفه کېږي. او په ورځ د عرفې او په ورځ او په شپه د مزدلفې الله جل جلاله سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه سوال و چې یا الله هغه ورته حق الله بخم او حق العبدي نه بخم،
همدا مثلا همداسې پاتې شوه او حق العبدي په خپله انسان باید خپل ځان وبخي چې په څه ترتیب باندې وي. مطلب په هر شي کې باید د دین او د قرض ورکول په مسلمانانو کې هغه عاطفه ده چې یو تر بله سره ورورګلوي روابط، او بیا دا عاطفه هغه وخت زیاتېږي چې وګوره چې د دې سهولت نشته یو تا سره پیسې وي او څومره یې ورته وبخي نو الله جل جلاله په هماغه اندازه باندې اجر درکوي. په هر صورت باندې د دې ټول احادیثو او د دې نه ډېر زیات دی کې بحث دی او د دې مسلمان یې دې ته تشویق کړی دی چې همیشه دپاره باید صدقات وکړي او همیشه دپاره وبخي او د ربا نه ځان وبخي. لیک یو ورورګلوي جوړه کوي، یو نزدېکت جوړ کوي، یو ښه تفاهم جوړ کوي، یوه ښه ټولنه جوړه کوي، یو د بل په درد وخورئ. داسې یوازې قرض په نغدو کې نه، بلکې په ښو اخلاقو کې، بلکې په ښو ګزاره کې، په ښه ارتباط کې، د مړي او د ژوندي په پوښتنه کې، د یو بل سره کېناستو کې، یو بل ته په نصیحت کولو کې، یو بل ته اسلام په دعوت کولو کې، عبادت دعوت کولو کې، دغه څومره امورات چې په دې ټول ژوند کې دغې ټولو کې دغسې حسنات وکړئ، الله جل جلاله همدغومره اجرونه درکوي لکه څومره چې اضعافا مضاعفه کثیرا. مثل الذي ينفقون في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل. څوک چې نفقه ورکوي او څوک خیرات ورکوي او څوک حسنات کوي، داسې معنا لري لکه یو غنم دانه چې وکري او د هغې نه وږي جوړ شي او د فی کل سنبلة 100 حبه، په هر یو وږي کې 100 دانې وي. والله یضاعف لمن یشاء، او د دې نه الله تعالی هم ډېروي، یعنې وسوه خو دې واغسته دانې کوي. والله یضاعف، د الله مضاعفت او د الله زیاتوالی او بې شمېره او رحمت یې ډېر زیات دی. ټول دل غاړي په رحمت کې. ای مؤمنه که موږ او تاسو سم شو، حسنات وکړو او نیکي وکړو او یو ورورګلوي وکړو او اخلاق وکړو او یو د بله سره نږدې شو، دا خبره سپکه مه ګڼئ، وړی مه ګڼئ. یو تر بله نصیحت وکړئ، یو تر بله نږدې شئ. د دې دنیا د ژوند نه د دې نه خوږه بله معامله نشته دی، حب نه بل چې ښه نشته دی. حب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، حب د صحابو سره، محبت د ائمو سره، محبت د قرآن سره، محبت د ټول اسلام سره، د ورورګلوۍ سره. کاشکې دا زړه زموږ همدغسې شرح شي، نو بیا به په دنیا کې موږ ته مشکل نه وي. دا نن څومره مشکل پیدا دی، ولې زما دعا نه قبلوي؟ ځکه نه قبلوي چې زه په خپله باندې په هغه لار برابر نه یم، زه د الله تعالی ولی نه شم، دوست نه شم. فلهذا دا لمونځ ته چې کوم یو تکلیف، اعمالکم عمالکم، ستاسو عملونه ستاسو حاکمان دي، نیکه دې کړې ده او که بدي دې کړې ده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.